خدا نه ده چې مین سیاست غواړي خو کله بالښت غواړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو ویډیو سره پوره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. څنګه چې تاسو په هینټرو کې ویډیو کتلی چې دغسې ویډیو څنګه جوړیږي. ملګرو ډېره سمپل اسانه طریقه ده. د ټولو مخکې تاسې لیټ موشن ځان ته را ډاونلوډ کړئ. که چا سره نوي لینک نه دی ډسکرپشن کې پروت د لاغ ځای تاسو کولی شئ دا ځان ته را ډاونلوډ کړئ. کله مو دا را ډاونلوډ کړئ دا به تاسې سمپل اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړئ تاسو ته به داسې یو انټرفیس راوړي. بیا به تاسې دا پلس آیکن باندې کلیک اخلئ او دلته به خپله ریچ سلیکټ کړئ کومه ریچ باندې چې تاسې ویډیو جوړوئ او بل ته لاندې لیکلي ده کریټ پروجیکټ دغه باندې به یو پرې کلیک اخلئ. بیا به دا پلس آیکن باندې کلیک اخلئ، میډیا باندې به کلیک اخلئ او دلته به هغه یو ساوند راخلئ کوم ساوند باندې چې تاسې ویډیو جوړوئ. دا ساوند باندې به کلیک کوئ. بیا به راته ښکاري دا پلس آیکن دغه باندې به یو پرې کلیک واخلئ. دا ویډیو باندې به کلیک کوئ. بیا به راته ښکاري دا درې ډاټ دغه باندې به کلیک واخلئ او دغه یو آپشن به ورپسې ووایي. بیا دا ویډیو باندې به کلیک واخلئ. دغه شانتې دا ویډیو به ورته نه پاک کړئ او دا ساوند به دا شانتې پرېږدئ. بیا به دا پلس آیکن باندې کلیک واخلئ، میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته به هغه تصویر راواخلئ کوم تصویر باندې تاسې ویډیو جوړوئ. دا تصویر به سلیکټ کړئ. به راته ښکاري دا درې ډاټ دغه پلس آیکن نه وبخئ. دا پلس آیکن دغه باندې به کلیک واخلئ او بیا دلته موومنټ ټرانسفر باندې کلیک واخلئ. دغه یو آپشن باندې به کلیک واخلئ. دا تصویر به دغه شانتې لږ راغټ کړئ په دغه اندازه باندې او بیا به دا تصویر دلته صحیح دا شانتې ورفټ کړئ. کله مو دا کار وکړه دغه خالي ځای ته ښکاري د باندې به یو پرې کلیک واخلئ. بیا د تصویر باندې به کلیک واخلئ. بیا راته ښکاري دغه شی آپشن دغه باندې به دوه پرې کلیک واخلئ. دغه یو آپشن به ورپسې ووایي. بیا دا خالي ځای باندې به کلیک واخلئ. دا ویډیو اولني سر ته به راسئ. بیا به دا تصویر باندې کلیک واخلئ او دلته به ایکسپورټ باندې کلیک واخلئ. دلته به ایډ ایکسپورټ باندې کلیک واخلئ. بیا ته دغه یو آپشن ښکاري دا مووي دغه باندې به کلیک واخلئ دا شانتې. کله مو دغه باندې کلیک واخیسته بیا ته ښکاري دغه یو آپشن دغه یو آپشن ته ښکاري دغه باندې به دا شانتې کلیک واخلئ او بیا دلته سټنډرډ سیټینګ باندې کلیک واخلئ. دغه یو به دا 45 کې همدلته پرېږدئ. بیا به دا شانتې لږ بر لاړ شئ. دغه یو به راولئ 150 ته. دغه دوه مینی آپشن به راولئ 0.150 ته وبخئ. دلته به 0.150 ته به یې راولئ. کله چې دا 0.150 ته راوسو دغه 25 کې همدلته پرېږدئ. بیا دا خالي ځای باندې به کلیک واخلئ. دا ویډیو اوس پلی کړئ. دا وګورئ تصویر به دا شانتې خوځي او راخوځي. دا ویډیو اولني سر ته بیا لاړ شئ. کله چې دلته راغلئ بیا دا پلس آیکن باندې به کلیک واخلئ، میډیا باندې به کلیک واخلئ. هلته موږ سره یو پینجي ده. دغه پینجي لینک هم ستاسو لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغ ځای نه تاسو کولی شئ دا ځان ته را ډاونلوډ کړئ. دغه پینجي ده دغه باندې به کلیک واخلئ. بیا راته ښکاري دا پلس آیکن دغه باندې به کلیک واخلئ. بیا به لاندې موومنټ ټرانسفر باندې به کلیک واخلئ. دا پینجي به دا شانتې ویسئ په دغه کونج کې به دلته دغه شانتې ورفټ کړئ په دغه کونج کې. دغلته به یې ورفټ کړئ او بیا به دغه شی آپشن ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او بیا به دا بلډینګ ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دلته به دا لیټن ووایي او بیا به دا سکرین ورپسې ووایي چې دغه تور حیثیته نه پاکه شي. بیا به راته ښکاري دغه شی آپشن دغه باندې به دوه پیره کلیک واخلئ. دغه یو آپشن به ورپسې ووایي او بیا ته ښکاري دغه کاپي آپشن دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به دغه ځای نه ډوپلیکیټ لیر کوي. دغه اولنی نه د دومینی ډوپلیکیټ لیر دغه باندې به کلیک واخلئ. کله مو دغه باندې کلیک واخیست دا ویډیو اولني سر ته به راشئ او دغه لاندینی حصه ته ښکاري دغه باندې به دا شانتې کلیک واخلئ او بیا به دا موومنټ ټرانسفر باندې به کلیک واخلئ. دا به راوړئ دې خواته په دغه ځای کې او بیا تاسو ته هغه ریټوټ آپشن ښکاري د باندې به کلیک واخلئ. دا به دا شانتې ریټوټ کوي دغه شانتې 90 کې هم چې راوسو بیا صحیح کېږي. نو دا بیا تاسو ته ښکاري د څلور غشي دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به دلته دا شانتې صحیح ورفټ کوي په دغه ځای کې. بیا به دا خالي ځای باندې به کلیک واخلئ. دنه به بیک شئ. کله چې دنه بیک شولئ بیا تاسو ته ښکاري دا پلس آیکن دغه باندې به کلیک واخلئ یو پیره. کله مو دغه باندې کلیک واخیسته میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته موږ سره بله پینجي ده. دغه پینجي لینک هم ستاسو لاندې ډسکرپشن کې در کوم لاغ ځای تاسو کولی شئ هغه هم ځان ته را ډاونلوډ کړئ. دغه پینجي ده دې باندې به دا شانتې کلیک واخلئ. بیا راته ښکاري دا پلس آیکن دغه باندې به کلیک واخلئ. کله چې دا پینجي دا شانتې راواخیسته د موومنټ ټرانسفر ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دغه یو آپشن به ورپسې ووایي. دا پینجي به دا شانتې لږه راغټه کوي په دغه اندازې باندې دغه شانتې او بیا ته ښکاري څلور غشي دغه باندې به کلیک واخلئ. دا به دا شانتې راوړئ لږ لاندې په دغه ځای کې به ورفټ کوي. بیا ته ښکاري د غشي آپشن دغه باندې به دا شانتې کلیک واخلئ او بیا به دا بلډینګ ووایي او دلته به دا لیټن ووایي. دا به سکرین کوي دغه شانتې لکه مخکې چې کوم یو بل یو که نو دغه شانتې کله چې دغه دا شانتې برابر ور ولګوو بیا ته ښکاري دغه غشي آپشن دغه باندې به کلیک واخلئ. بیا دا بره ته ښکاري غشي آپشن دغه باندې به دوه پیره کلیک واخلئ. دغه یو آپشن به ورپسې ووایي. بیا دا خالي ځای باندې به کلیک واخلئ. د ویډیو اولني سر ته به راشئ دغه شانتې. د ویډیو اولني سر ته چې کله راغلی دغه ویډیو نه به تاسې بیک شئ او دلته موږ سره دغه پروجیکټ لینک هم ستاسې لاندې ډسکرپشن کې در کوم دغه یو پروجیکټ ده. دا به تاسې ځان ته را ډاونلوډ کړئ. دغه پروجیکټ باندې به بیا دا شانتې کلیک واخلئ
او تاسو ته ښکاري دا لیریکس دغه باندې به دا شانتې کلیک واخلئ بر تاسو ته ښکاري دا کاپي اپشن دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به کاپي لیر کوي دغه پروجیکټ نه به هم دا شانتې بیک شي وپیره د تر اوسني ویډیو ته به لاړ شئ د ویډیو ته چې کله راغلی بیا به تاسو دا ویډیو پلی کوئ مثال چې د ساوند لیریکس کوم ځای نه شروع کېږي اوس که مثال چې ساوند لیریکس دغه ځای نه شروع کېږي تاسو به هلته ویډیو سټاپ کوئ وپیره دغه کاپي اپشن ته چې ته ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او دا به فیسټ لیر کوي دغه ځای کې دا ویډیو به دا شانتې لږ رامخکې کوي او دا لیکل لاندې دی او دا پنجي لږه بره ده نو بیا به تاسو څه کوئ که پنجي ورته لاندې راوړئ او که دا لیریکس برابوزئ ستاسو خپله خوښه ده خو نه زه به دا پنجي باندې کلیک واخلم او هلته مومنټ ټرانسفر باندې به کلیک واخلم او دا به دا شانتې راوړم لاندې به دغه نه ورفټ کړم دغه شانتې داسې برابر به یې ور ولګوئ بیا دا خلیج باندې به دا شانتې کلیک واخلئ بیا به دا لیریکس باندې کلیک واخلئ او دلته به دا ډبل ای ته چې ته ښکاري ډېر ټیکس یې ورته لیکلي دغه باندې به کلیک واخلئ دنه به دا لیکل پاک کوئ ته نه او هلته به همدغه لیریکس هغه د ساوند کم لیریکس چې وي هماغه یو به تاسو دلته ور ولیکئ کله مو چې هغه ولیکه بر تاسو ته ښکاري دغه فونټ باندې به کلیک واخلئ دغه فونټ به ورته سلیکټ کړئ دغه فونټ لینک هم چې تاسو لاندې ډسکرپشن کې در کوم له هغه ځای نه تاسو کولی شئ دا فونټ هم ځان ته را ډاونلوډ کړئ او تاسو ته ښکاري دغه سایز یې دی دا 40 پیټي دغه باندې به کلیک واخلئ دا که غټوئ او که وړه کوئ هغه ستاسو خپله خوښه ده نو کلر هم دلته ورته چینجولی شئ ملګرو دغه ځای نه او دا ټیک مار باندې به سمپل کلیک واخلئ کله مو دغه باندې کلیک واخیسته بیا به تاسو دا ساوند پلی کوئ دا ساوند به اورئ مثال دا ساوند لیریکس کوم ځای کې ختمیږي اوس مثال دلته ختمیږي دلته به تاسو ویډیو سټاپ کوئ وپیره او دا ګنټې اپشن ته چې ښکاري د باندې به کلیک واخلئ او بیا به دا یو اپشن ورپسې ووایي بیا تاسو ته ښکاري دا کاپي اپشن دغه باندې به کلیک واخلئ دا به کاپي لیر کوي دا دوم لیریکس به بیا تاسو ته ډېر اسانه وي بیا به تاسو دا ساوند اورئ مثال چې دا ساوند دا دوم لیریکس کوم ځای نه شروع کېږي اوس مثال دلته کې شروع کېږي دلته به تاسو دا ویډیو سټاپ کوئ او دغه یو اپشن باندې به کلیک واخلئ او دا به فیسټ لیر کوي دغه شانتې بیا به دا د شانتې رامخکې کوي او د لیریکس باندې به کلیک واخلئ ایډیټ ټیکس باندې به کلیک واخلئ دا لیکل به هلته پاک کوي او هلته به تاسو سمپل هغه دوم لیریکس لیکئ یا د ساوند دوم لیریکس چې کوم وي هغه به تاسو دلته لیکئ بیا دا ټیک مار باندې به دا شانتې کلیک واخلئ او بیا به تاسو دا ساوند اورئ مثال دا دوم لیریکس کوم ځای کې ختمیږي اوس که مثال دلته ختمیږي دلته به تاسو ویډیو سټاپ کوئ او دغه یو اپشن به ورپسې ووایي بیا به دا یو اپشن ورپسې ووایي بیا دا خلیج باندې به کلیک واخلئ د ویډیو ولني سر ته به راشئ چېرته تاسو سره یو پنجي نو هغه پنجي دلته ورته لګوئ که ټیک ټاک وي که د هر څه وي هغه ستاسو خپله خوښه ده نو بیا به تاسو څه کوئ دغه پنجیانې چې کومې موږ لګولي دغه پنجي باندې به دا شانتې کلیک واخلئ سره دې تصویره دا به دا شانتې سلیکټ کوئ څلور واړه او هلته به تاسو چې شی کوئ دغه بره تاسو ته ښکاري ګروپ دا به دا شانتې یو ګروپ کوئ چې دا راکم شي بیا دا پلس ایکن باندې به کلیک واخلئ میډیا باندې به کلیک واخلئ او دا هماغه پنجي چې کومه تاسو سازه کړي وي هماغه پنجي به تاسو دلته راوړئ او دلته به یې ورفټ کوئ د پنجي باندې به کلیک واخلئ بره تاسو ته ښکاري پلس ایکن دغه باندې به کلیک واخلئ او مومنټ ټرانسفر باندې به کلیک واخلئ دا به دا شانتې راوړئ لاندې په دغه ځای کې به دا صحیح ورفټ کوئ او بیا تاسو ته ښکاري دغه یو اپشن دغه باندې به کلیک واخلئ که دا چېرته وړوکی کوئ او که غټوئ ستاسو خپله خوښه ده او دلته به یې صحیح دا شانتې ورفټ کوئ کله مو دا ورفټ کړه نو بیا تاسو ته دا پنجي باندې به کلیک واخلئ دغه یو اپشن باندې به دوه پیره کلیک واخلئ دغه یو به ورپسې ووایي دا ویډیو به زمونږ دغه شانتې امادوي نو چېرته چې بیا سوتوئ بر تاسو ته ښکاري دغه یو اپشن دغه باندې به کلیک واخلئ ویډیو به سلیکټ کړئ او دا به ایکسپورټ کړئ دا به موږ سره ګیلري کې سیو شي نو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوی که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي اوس ما سره که اجازه ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته